ډیر زبردست خبر. افغان ځواکونو یو ځل بیا د هیوادوالو زړونه وګټل. د چې څه یې کړي دي ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د عبدالله د کمپاین مشر له الوتکې ښکته شو او هرات ته د سفر کولو اجازه ورنه کړلی شوه. څو شېبې وړاندې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د کمپاین مشر علي احمد عثماني هرات ته له سفر کولو منع شوی دی او افغان ځواکونو له الوتکې راښکته کړی دی. د سرچینو پر وینا د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم مشر او د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر علي احمد عثماني ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې هرات ولایت ته سفر وکړي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم رئیس ادعا کوي او وایي نن سهار چې ټاکل شوی و هغه هرات ولایت ته سفر وکړي، خو څو شېبې په الوتکې کې له ناستې وروسته ورته ویل شوي چې له الوتکې ښکته شي. نوموړی وایي چې له مقاومت او له الوتکې نه نښکه کېدو وروسته امنیتي ځواکونه الوتکې ته د هرات په لور د الوتنې اجازه نه ده ورکړې. خو بل لور ته یو شمېر سرچینې بیا وایي چې تر ساعت ځنډ وروسته د ډاکټر عبدالله په مستقیمه مداخله د هغه الوتکې ته اجازه ورکړل شوې چې پرواز وکړي. خو په دې اړه نه د افغان حکومت او نه هم د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیتي مسؤلینو له لوري څه ویل شوي دي. د عبدالله وروستیو خپلسرو کړنو او ټاکنو کې د لانجو له امله افغانان او د یونما په شمول د ناټو ملکي استازي خواشیني کړي دي او ویلي دي چې دا ډول کړنې د سولې اوسنی فرصت له لاسه وباسي. عبدالله په ټاکنو کې د ولسمشر غني بریا نه مني او وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ولسمشریزو ټاکنو کې محمد اشرف غني په درغلیو سره بریالی کړی دی. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښه شوي نو درسره لایک یې کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.